نو ډېرو درنو لیدونکو دغه بازار ته سرپوښه بازار وایي. منظورې خولۍ نو لاسي جوړ چې دوی په 1.5 سل دانه ده او هغه ماشیني چې دوی هغه بیا په 10 افغانۍ دانه ده. مبارک دی درته. ګرانې هم راکړې. ګرانې درکړې. ښه تاسو څومره وخت کېږي چې دلته دا دکان چلوئ؟ دکان نه خپله زیات کم 25 کاله کېږي خو یو دکان چې موږ کوو تقریبا 80 کاله کېږي. 80 کاله. د افغان پانس ډیرو درنو لیدونکو ګلونو پښتنو مینه سلام او درنښت مې ومنئ. هیله لرم چې روغتیا جوړتیا او سلامتیا به مو په برخه وي. تاسو که د نړۍ د دې خاورینې نړۍ په هر کنج کې یاست زما مینه او درنښت ومنئ. موږ دغه نوې خپرونه د کوڅې په کوڅې په نامه راپیل کړې او غواړو چې هرې هغې کوڅې ته سر ورښکاره کړو او د همغې کوڅې تصویر تاسو ته در وښیو چیرته چې پښتون انسان او افغان انسان ژوند کوي. زموږ د پښتنو هره کوڅه او هر کلی او هر ښار دغسې یوه ښکلا لري چې په لیدو یې د سړي سترګې یخیږي او زړه یې پرې سکون مومي. موږ دغه سکون تاسو ته درکوو. ستاسو کلي او کوڅې ته ځو او ستاسو سره خبرې کوو. پښتون که د پېښور دی که د کابل او که د کندهار دی او یا هم د کوټې په زړه کې داسې یو اواز شته چې په اورېدلو ارزي. موږ دغه اوازونه تر تاسو در رسوو. هیله ده چې واورئ. درنو لیدونکو موږ د پښتني وطن فرهنګي تاریخي او تفریحي ښکلاګانې او ډول ډول خواړه در پیژنو. دا خپرونه هرې کوڅې ته ځي او د هغې کوڅې رنګیني تر تاسو در رسوي. نو ډېرو درنو لیدونکو د دې خپرونې همیشنی لیدونکي اوسئ. دا خپرونه زه راشد نور وړاندې کوم. د افغان پانس ډیرو درنو لیدونکو او د کوڅې په کوڅې د خپرونې ډیرو خوږو مینوالو دغه لومړنۍ خپرونه موږ دلته پیلوو. دغه ځای د کندهار ښار په زړه کې د سرپوښه بازار په نوم بازار دی چې د پیشن توکي، لباسونه، خوالۍ او ډول ډول نور توکي پکې خرڅېږي، پلورل کېږي. موږ به دلته له خپلو وطنوالو سره خبرې وکړو چې دوی چې خرڅوي، چې اخلي. د دغه بازار په اړه موږ تاسې ته ډېر څه وایو، نو له موږ سره پاتې شئ په سرپوښه بازار کې د کندهار ښار په مرکزي برخه کې. نو ډیرو درنو لیدونکو دغه بازار ته سرپوښه بازار وایي. فکر کوم د دې بازار سر پوښل شوی دی. پخوا به ډېر لږ داسې پېښېدل چې د بازار سر به پوښ و، خلاص بازارونه به و، سر خلاص وي. خو دغه بازار ته نو په همدې خاطر سرپوښه بازار وایي. دا بازار ډېره تاریخي سابقه لري. دلته چې ما له دکاندارانو پوښتنه وکړه، ځینو ویل چې 100 کاله، ځینو ویل چې حتی 300 کاله او د احمدشاهي زمانې بازار دی. نو اوس به له دوی سره خبرې وکړو، دوی به په اړه ډېر څه راته ووایي. تاسو هم راسره شئ. حاجي صاحب سلام علیکم. مشرانو سال ده، جوړ یاست؟ خیر یاست؟ حاجي صاحب محترم جوړ یې؟ شکر دی، خیر خیرات په خیر. دلته څه کار کوي د خیره؟ د دې دغه د بوټو
شیان لنګۍ دکان دې خپل دی یا په کریا دی کاروبار دې پکې خپل دی بله وه څو کاله کېږي دلته کار کوې د دې نو بس د کوچنیوالي سره د دې زما پلار کار کړی دی د کوچنیوالي سره دی دا دکان د پلاره درته پاتې دی د پلار د شپو څه وه ښه د یو 10 کاله به کېږي 40 کاله له بالا له بالا کېږي وه همدا کار دی همدلته دغه کار دی بس دغه کار کوم دغه بازار ته د سرپوشه ولې وایي دا د بازار پوښه سوی دی سر سر پوښ سوی دی وه پخوا به سرخلاصي بازار نه وه دا د څومره وخت دی دا بازار نو دا ما نه پوهېږي د مشرانو به پوهېږي د څو د کوم وخت اجته وای د احمدشاه بابا د وخت د احمدشاه بابا د وخته دا بازار دی همدغسې شکل همدغسې حالت او په هغه شکل کې دی پاتې وي پخوا به هم همدا شیان پکې خرڅېدل پخوا هم دغه شیان دي ونه دغه وخت سره دغه شیان بوټونه لنګۍ رخچینې بس دغه شیان خرڅېږي بل شی په دې بازار کې نه خرڅېږي غاړې هم خرڅېږي د لاس او ماشیني غاړې هم خرڅېږي ایتاج صاحب دلته څومره وخت کېږي راځئ نه راځئ زه دغه دوکاندار چې دی دا زما ګراک دی د ده قبلګاه صاحب زما انډیوالو ګراک موږ د ده سره سودا کول اوس هم د سودا اخیستلو لپاره راغلي وو ښه اوس دا ځوان چې دی دا ډېر ښه دی انصاف سودا هم کوي دا سرپوښه بازار چې دی دا ډېر لرغونتوب لري د ډېره وخته څخه دی دا د شاه جامې و د سرپوښه بازار موی مبارک دا بیخي تاریخ د احمدشاه بابا د وخت څخه د دغه د پوښښ تاریخ لري دا بازار او دا بازار په ګر ښار کې ډېر یو ښه صفا بازار قیمتونه دلته څنګه دي په قیمتو کې بد نه دي قیمتونو کې بس دغه لوی سړکانو ترغه دا په انصاف کې دا دوکانونه سودا دا ښه ډېر ښه خلک هم دي ښه دوکانداران یو ځای سبداره دي اوس زه په خپله ما د دغه دوکاندار د قبلګاه څخه سره د دوکاندارۍ کې شیان ډېره ښه د انصاف سودا بیا زموږ سره کوم قیمتونو کې ښه یاست حاجي صاحب بس ښه یې وه بس وایي په انصاف سودا ګراکان دلته راځي ډېر وه ډېر ګراکان به هم ډېر پخواني وي چې دوکان پخوانی دی وه نو خود ګراکان هم پخوانیږي وه ښه مننه مشران کور مو ودان خوشحاله اوسئ نو درنو دوستانو دلته نور دوکانونه هم دي یو په بل پسې دا دوکانداران دي موږ به دوی سره مرکې وکړو دا ځوان دی دی هم دلته دوکان لري خو دوی سودا کوي سودا مو وکړه که پاتې دی حاجي صاحب تا چې واخیستل لږ د څه چې کیمره مخ تا وګوري چې دې رانیول د لنګوټۍ پر باندې رخصتي رانیول ښه مبارک دی درته ګرانې هم راکړې ګرانې درکړې وای لارې بندې دي موټران بند دي ترانسپورټ بند دي صرافي بندې دي شیان نه خرڅېږي هغه په ګرانې ورکړو او لاره چې خلاصه شي بیا دوی بیا به نو خامخا یوه نه کې انصاف وکړي اوس که نو یا نسته ورته یا دوی زاړه شیان ته کې بیریږي چې وګه سره نه به یې بر به خلاص شي د کروي په خاطر د شیانو کې بل لاس په ټینګۍ په شیان باندې لاس ډېر ټینګی حاجي صاحب تا د دې رخصتي نه مبارک وي مننه د تا نوم زما نوم عنایت الله دی عنایت الله چې خرڅوې دلته د ټولې خولۍ دي ټوله هو دلته لنګوټې دي او سپینې خولۍ دي رنګه خولۍ دي او دا لونګۍ را سره شته که لونګۍ څو ډوله لونګۍ در سره دي لونګۍ نه اوبه والا سره شته ښې لونګۍ نشته را سره ښه په اوبو چې پرېولل کېږي په هغو کې ښې وارزانه را سره شته اوبو کې چې پرېولل کېږي هغه په اول پرېولو باندې چې خرابېږي او نه هغسې په ارزانه والا چې هر څونه ارزانه وي هغونه چابک خرابېږي چې قیمت چې لوړېږي بیا لونګۍ هم ښه کېږي د اوبو راوړلو طاقت هم او خوالې خو ښه ډېرې دي در سره خولۍ نو وطني هم را سره شته داسې د پاکستان جوړ هم شته د چین جوړ هم شته د بنګلادیش جوړ هم شته د مختلفو ځایو ده شته دغه شته په لاس کې ده دا وطني خولۍ ده دا وطني خولۍ دي او دا بیا د دې دا ښځې راوړي مړې بیا د هغو څخه رانیسو بیا دا نورو خلکو ترکو بیخي نوی ډیزاین دی نه دی او نو دا اساس هغه شی هم دی دا پخواني ډیزاینونو څخه یو دغه شی چې دا دوه تاره والا بیا دغه شی چې دا په یوه تار جوړ شي په دغو کې بیا څو رنګونه دي رنګونه نه مختلف لري لکه د کالو رنګونه چې د جلو خولۍ او دا وطني دي هغه په دوه تاره جوړېږي دغه کمزوري شی دی دغه بیا ښه شی دی په یوه تار جوړېږي او یو بیا داسې مرۍ والا ډیزاین دا هم وطني دی دا ډیزاینونه کې هم شته مختلف وطني ډیزاینونه بیا لري او یو زموږ ستاسو جوړ دی دا مزارۍ خولۍ دی دا اوس ډېر بازار لري مختلف قسمونه پکښې کېږي دا خو اوس د منظور پښتون خولۍ پښتون په نامه دی هغه یې ماشیني جوړې منظور پښتون ده دا نه وطني شی دی لاسي جوړ دی د مزارۍ په نامه دا خولۍ اوس څو دي دا منظوري خولۍ منظوري خولۍ نو لاسي جوړ چې دی په 1.5 سل دانه ده او هغه ماشیني چې دی هغه بیا په 10 افغانۍ دانه ده
دا نو لاسي جوړې بیا دغه 1.5 سل دی بیا هم ارزانه نه دي ډېر ونه دا بیا د مزارې زموږ راوړنه خو بیا داسې قیمت دونه زموږ وطن شی خو تا ته معلوم دی چې ډېر قیمت نه لري لارې په خاطر چې لارې و شان بندې نه هر شی چې زموږ وخت شي هغه ارزانه شي او دا که اوس بهر ته صادرېږي دا شی په 300 په 400 خرڅېږي نور داسې جالب چې د سره دي جالب دسملان را سره شته چې مختلف قسمونه دسملان را سره شته کار روزګار څنګه دی کار روزګار بس چې دا لارې بندې شوي دي او څه کاروبارونه سره یې درېدلي دي خو الحمدلله بیا هم ښه دي خپل نصیبات چا ته رسېږي څومره وخت دلته کېږي کار کوي 10 کاله کېږي د دې کار 10 کاله ډېر ښه ښه وخت ولري خوشحاله اوسئ مننه ژوندی اوسئ راځئ دغسې ځو السلام علیکم وعلیکم السلام جوړې بخیر وخت ښه تېرېږي سر دی ماشاءالله بیخي څام ورته جوړ کړی د پسرلي وخت رانږدې سو ونه اوس هوا ګرمه سوه نو په دا خاطر ښه هم دی چې لرې دلته چې خرڅوې ته دلته نو دسملان دي صدرۍ دي خولۍ دي ښه هر څه انشاءالله هغه انسان چې استعمالوي انسان په سطل کېږي په هغه هر پوښاک دی ټول پوښاک قیمتونه نن سبا کې وایي یو څه مو جګ کړي دي موږ نه دي جګ کړي اصل کې خو د حالات خپله داسې واقع دي چې شیان خپله پورته کېږي نو زموږ هم نه ده زموږ د خوا هم نه دي پورته سوي او دا موقعیت دغه رقم چې ته دلته څومره وخت کېږي چې کار کوې زه 12 کاله تقریبا کېږي بیخي ټول زاړه دکانداران یې سره اصل کې خو داسې ده دا زموږ د عمرو ډېروالی چې دی هغه هر څه د دغه څخه دی د اصل د کندهار موقعیت خو داسې دی تجارتي موقعیت دی ډېر که د هرات څخه ځې کابل ته هم دا لاره ده که د کابل څخه ځې هرات ته هم دا لاره ده نو د دې موقعیت دا رقم جوړ دی چې هر ځوان کار کوي بالکل دغسې دی ښه کار درته غواړم که وخت خیر اوسې کامیاب اوسې خوشحاله اوسې ښه نو سرپوشو بازار کې مو د کوڅه په کوڅه خپرونه دوام لري لاندې ځو دا نور دکانونه هم دي مختلف سامان پکې دي کوم دکاندار نوی دی او غدا ښه سلام علیکم دکاندار څه حال ده جوړې په خیر طبیعت ښه دی وخت دې ښه تېرېږي تا خو هم ټولې د کنداریان ورته رخچینې وایي او د نور خلک ورته خولۍ وایي تاسو دا خرڅوئ وایي دکان دې نوی دی په زوړ ښار کې د سرپوشه په زوړ ښار کې دې نوی ډیزاین کړی چوکاټو د کباټ څنګه دلته د څنګه دکان پیدا کړ دا خو ډېر پخواني دکانداران دلته پکې دي بله و همدلته زما پلار د کوچنیوالي څخه دکان کې د ډېره وخته څخه همدلته دغه لري اوس دغه نوی دکان ما خلاص کړی دی دکان شروع څنګه دی کار ښه دی شکر دی ګزاره کوي نو ټولې مازې رخشینې خرڅېږي بله و یوازې رخچینې په دې بیا سودا کېږي ولې نو درنو لیدونکو یو کار دا دی چې په کندهار ښار کې زموږ تاسې په نورو ښارونو کې لکه کابل هرات مزار او نورو برخو کې ډېر لږ خلک خولۍ یا رخچینې چې ورته وایي دوی اغوندي په سروي خو دلته په کندهار کې بیا داسې نه ده ځوانان سپین ږیري دا ټول رخچینې یا خولۍ په سروي نو ځکه یې داسې کاروبار هم ښه دی دوی همداسې ده نه خو تا خپله نه ده په سر خپله مې نه ده پر سر خرڅوي ښه خرڅوي ښه کار درته غواړم خیر اوسې تشکر خوشحاله اوسې مننه درنو لیدونکو د سرپوشه بازار یوه کوڅه کې موږ وګرځېدو تاسو ولیدلو نو دا یې بله کوڅه د دومه کوڅه یې ده د دغه تاریخي بازار دلته هم دکانداران دي سوداوې پکې روانې دي د ژوند کاروبار دی روان دی دلته هم له خلکو سره خبرې کوو تاسو له موږ سره شئ دغلته یو دکان دی ښه ډک هم دی دا هم د خولیو دی مخکې مو وویل چې دلته د خولیو کاروبار یو څه ښه دی نو حاجي صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې جوړې شکر ته خیر په خیر وخت دې ښه تېرېږي شکر دې په دلال دې ته ښه خیریت خوشحاله اوسې سلامت د خولیو دکان دی بله ډول ډول خولي بس نو رقم موږ داسې وطني خولۍ دي بس ډول ډول رقم دي
پکول دلته رښتیا دغه دی پکول دلته ډېر لږ خلک په سره وي همداسې نه ده داسې خاص رواج نه دی دلته خو بیا څوک یې شوقیانه په سر کوي ښه دا پکول له کومه ځایه راوړئ نه د کابل له خوا څخه راځي بس جلال آباد له خوا څخه راځي بس کابل ته راځي دلته یې ډېر لږ خلک په سره وي او و ډېر داسې دغه نه دي بس داسې اوس څوک چې ښه شوق یې ورته شوی بس هغه په سر کوي اوس چې ډېر خلک دلته په سره وي کوم خولۍ دي دغه پخواني دا مخ چې پرې وي بس دغه رقمونه بس خلک ډېر په سر کوي ښه او دلته یو بل شی چې دی پیک خولۍ پیکداره خولۍ هغه ډېر لږ خلک په سره وي یا یې بیخي نه په سره وي دا سپینې خولۍ چې دي زه فکر کوم دا ډېر خلک په سره وي ځکه چې بس دا پخوانی ډیزاین دی څوک یې رازقي په نامه بولي څوک یې مشري په نامه بولي څنګه رازقي بولي مثال رازق چې وخت کې ژوندی و د په سر کوی نو اکثر خلک یې په هغه پېژني اکثر راډیو په خپله پخواني دي د چمني خولۍ ورته وایي مثال مچري په نامه یادېږي دا د وخته وخته څخه سر کېږي بلې وه ښه تا څومره وخت کېږي چې دلته دا دکان چلوي دکان ما خپله زیات کم 25 کاله کېږي خو دکان چې موږ کوو تقریبا 80 کاله کېږي 80 کاله پلار او نیکه به هم همدغه دکان کې دکاندار وه ولې وایي همداسې وه دغسې ولې وه ښه یو څه پکې کار ښه دی الله شکر دا نصیب قسمت رسېږي بس شکر دی وکړي یا شکر دی ښه خوشحاله اوسې حاجي صاحب کور دې ودان مننه خوشحاله اوسئ تاسو لږ مخته راشئ نو درنو لیدونکو ډېره جالبه ده په کندهار کې تاسو به په نورو ښارونو کې نه وي لیدلی چې ټول مارکیټ د خولیو یا دغه چې کندهار کې ورته رخچینه وایي د دغه له دوکانو ډکوي دلته تقریبا ټول مارکیټ کې همدا رخچینې او خولۍ خرڅېږي خال خال پګړۍ لیدل کېږي حاجي صاحب سلام علیکم څنګه یاست خیر یاست سم دي تا په دکان کې پګړۍ یو څه زیات دي کوم ډول پګړۍ خرڅوې دغه لوګي چې دغه زرینی ساده رقم په رقم پاج پګړۍ در سره شته پاج نشته دلته هغه بیا خلک ډېر نه اغوندي یا دلته نه خرڅېږي ښه او دا خولۍ یا رخچینې دغه مخکې راته یو دکاندار وویل رازقي خولۍ دی نه هغه دا دې بازار ښه دی ښه بازار ولکه چې دا ښه دی ورور راځي نه یې له بازار یا په ولې په تمو د سلاف نه دي کړي خدای باندې بیخي کاروبار نشته سرای باندې رخصې باندې دي ښه او په سارا کې جنجالونه ډېر دي دا خو ګوره سارا خلک وړي د وطن حالات متاثره کړي یا ډېر متاثره کړي ښه حاجي صاحب خدای دې کاروبار د ښه کړي الله امین خدای تعالی دې ټولو مسلمانانو کار وسم کړي د افغانانو کار خراب دی خدای تعالی دې اصلاح کړي د افغانستان حالات د خدای سم کړي د افغانانو حالات په خپله سم شي مننه خوشحاله اوسئ حاجي صاحب زړیا کالدارې رانیسم د سلاف نه کوم ماښام مې بچیان په ځان اریانې پخوا به موږ ګرځېدلو د زرشاه بابا د وختو څه موږ به دلته کاروبار کوو ډوډۍ به پیدا کېده اوس به وچه ډوډۍ ولاکه زه زړې کالدارې زړې افغانۍ پر دکانو ګرځم د داود د ټیمه زه ګرځم پر دغه ځای ټولوم زما پلار دغه کار کوي زما نیکه دغه کار کوي زه دغه کار کوم دا زړې پیسې رانیسم بیا وړم صرافانو ته هغه په ګټه راسره رانیسي اوس 5 روپۍ موږ نشو پیدا کولی په خپل بچیانو اریانې چې خدای څه وکړو د سارا خلک بند شو سالات نوس لا جنګونه دي هر ځای چې جو جنګونه پایال مجبور یې وروره پایال اریانې چې څوک رب دې رحم وکړي اوس حاجي صاحب زموږ پر افغانستان آمین ډېرو درنو لیدونکو د سرپوښه بازار کې د کندهار په سرپوښه بازار کې د کوڅه په کوڅه خپرونه ادامه لري له ما سره راشئ د دې کوڅې یا د سرپوښه بازار په دې برخه کې دغه لاره قطع سوې ده دې خواته دلته د موی مبارکي په نامه دغه جامع جومات دی او دا اوس د لمانځه وخت هم دی وطنوال په اوداسو اخته دي اوداسونه او لمونځونه کوي نو دغه جامع جومات د موی مبارکي د جومات په نامه یادیږي ویل کېږي چې دا جومات هم یو څه تاریخي قدامت لري دلته چې ما معلومات وکړل خو داسې دقیق معلومات نه و نو نه غواړم چې هغه تاسو ته وړاندې کړم ځکه ممکن دا معلومات سم نه وي نو خبره دا ده چې دلته د موی مبارک جومات ځکه بلل کېږي چې وایي دلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ویښته یو تار دلته ساتل کېږي د ویښته د ګیرې دی که د سر د ویښته دی دلته ساتل کېږي نو دغه جومات هم د موی مبارکي د جومات په نامه یادیږي دا د سرپوښه بازار په د څنډه کې دغه جومات ودان سوی دی نو زموږ کوڅه په کوڅه خپرونه سرپوښه بازار کې ادامه لري راسره اوسئ
ډیرو درنو لیدونکو په سرپوښه بازار کې زموږ نننۍ خپرونه یعنې د کوڅې په کوڅې اوله خپرونه پای ته رسیږي. موږ غواړو چې په دې خپرونه کې د افغانستان مختلفو برخو ته لاړ شو، تاسو ته د افغانستان د مختلفو برخو په اړه معلومات همداسې ورته خپرونې د افغانستان په هره برخه کې درته جوړ کړو، په هره هغه سیمه کې جوړ کړو چې هلته پښتانه اوسېږي، افغانان اوسېږي. نو ډېرو درنو لیدونکو منتظر اوسئ، ممکن زموږ راتلونکې خپرونه ستاسو په کوڅه کې وي. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، افغان فنز مه هېروئ.